دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده، دا د پرمختګ ځای ده، دا د اقتصاد د رشد ځای ده چې یو پروژه په لغمان کې بالخصوص په افغانستان یا په لغمان کې په یو ولایت کې په مرکز کې پلي کېږي. دا خو ټول خلکو ته ډېره فایده ده، خو دکاندارانو ته خاص فایده دا ده چې هر وخت د دکانداري لپاره او د کلي کور د پرمختګ لپاره پکارېږي. برق د ده نعمت ده. برېښنا خپله د خدای تعالی یو نعمت ده او دغه نعمت څخه برخمن کېدل دا د یو افتخار ده د وطن دپاره او د دې دپاره قسمه قسم کارونه روان دي او دغه چې اوس په بابا صاحب کې دغه کار روان دی دې نه موږ ډېر خوشحاله یو ځکه د دې فایده ټول ولس ته رسیږي. د ځوانانو دپاره، د فابریکو دپاره، د کورونو دپاره دا یو ډول اسانتیا برابروي. برېښنا د ژوند د پرمختګ یو وسیله ده. په لغمان ولایت کې د برېښنا شرکت سولري برېښنا جوړول ډېر مهم ګټه لري لغمانیانو ته. خوشحاله یو چې دغه پروژه په خیر ترسره شي. لمریزې برېښنا یوازینۍ هغه مفیده ګټه دا ده چې خلک ته دا یو پاکه برېښنا ده او دې څخه فضا هم نه هغه کېږي. نو د موږ لپاره هغه دا ده چې دا دایمني په دایمي ډول باندې کولی شو چې له دې څخه استفاده وکړو د ورځې لخوا نه. برېښنا ریاست نه خوشحاله چې لغمان کې مثال یو کاري فرصت برابر کړی موږ ته او سهولیت موږ ته برابر کړی. موږ ډېر ترې خوشحاله یو.